زما خاندانی دشمنی د ډاکټر صافی میرویس سره نشته خو بد دا کړی دي زما د بچو حق پټ کړی دی دغه یتیمانانو پیسې تختولې دي زما په کانسرت کې زما د واده په پروګرام کې زه چې هر ځای ته زما په هر پیسې کې دغه غریبانو حصہ وي نو د ټولو پیسې تختولې دي او د تلې دي مونږ کانسرت ته راغلو کانسرت پیسې مونږ ته را نه کړو مونږ نو تختېدو خیر دی زه په هغې نیم خفه خو خفه په دې ما چې مونږ هوټل نه لاړو هوټل پیسې مونږ د خپل جیب نه ورکړې او چیک اپ هم وکړو بس ایرپورټ ته لاړو ملګري دوستانو راغلو راپسې چارې ښه کورې آباد نو هغې مونږ ته ویل مونږ دې سره هر څه کوو دلته کیس پې وکړې دلته یو څه بل څه مونږ ورته ویل نه چې یو بېغیرته سړی نو بیا بېغیرته رابطه باندې دوی خبره کړې هغه ټول بې بنیاده دي ما سره د هر یو شي خپل ثبوتونه شته دی ما سره هر یو ټرانزیکشن موجود دی او د آخري ورځې چې د دوی چیک آوټ کړی دی ما په خپل لاس باندې کړی دی. السلام علیکم. نازي اقبال د پښتو سندرغاړي دې ته د کینیډا نه ډاکټر صافی میرویس دعوت ورکړو چې دلته راشه او کنسرت وکړي. دوی لاړل کینیډا کې کنسرت وکړل خو چې کله واپس راغلل نو دوی په ډاکټر صافی میرویس پسې ویډیوګانې جوړ کړې او دا دعوه یې وکړه چې ډاکټر صافی میرویس موږ ته پیسې نه دي راکړې او زموږ پیسې یې خوړلې دي. حقیقت څه دی ویډیو مخکې وګورئ. چیرته ستا یو کانسرت کې هغه یو نفر کم راغی یو سیټ خالی و نو د هغې پیسې نه موږ نه غواړو خو بیا هم چې دوی راغله دوی په ورو ورو د خپلو خبرو نه تښتي نو د دوی د راتګ سره ما دوی د پیسې هم ورکړلې او خدای شاهد حال دی چې ما سره چې زما د کریډټ او د ټرانزیکشن لیمټ چې پوره شو د ډیبټ کارت نه نو 1000 روپۍ د دوی پاتې شولې هغه هم کله چې د شپې 12 بجو نه خبره واورېدل هغه خو دغه کېږي بل تاریخ نه کېږي هغه هم ورته ما راویستلې ټیم نه مې راویستلې ورته ورمې کړلې سمه ده. ملګرو ډاکټر صافی وایي چې ما سره د ټولو ټرانزیکشنو ثبوت موجود دی او ما دوی ته ټولې پیسې رسولې دي. ډاکټر صافی وایي چې دوی ما سره دا هم وعده وکړه که چېرې په کنسرت کې یو سیټ ټیم خالي وي نو خیر د هغې پیسې موږ ته نه نالو خو ما د هغې پیسې هم ورکړي دي. دې سره پیسې چېرته وي چې دې نه ما پیسې واخیستلې دوی سره دوی ته څوک راتلل چې دی هغه وکړي ده اوس هماغه خلک چې مخکې دوی پسې خبرې کولې اوس یې موږ پسې ویډیوګانې جوړې کړي دي. خیر زه په دې نه غږېږم هغه څوک چې اخلاقي جنبه نه لري د هغې نه سړی ګیله هم باید ونه کړي او نه هغه خلک دومره عرضي چې زه په هغوی دونه خبره وکړم نه دونه ورته وخت ورکوم چې دا بل چا چې دا یا په ټورنټو کې اوسېږي یا چا ورته ویلي دي چې دې پسې ویډیوګانې جوړې کړه زه هغوی ته دونه اهمیت نه ورکوم. بل اختلاف د نظر دا و چې زه شخصي پارټیګانې جنډ کول نه خوښوم. بله یو خبره چې ډاکټر صافی صاحب وایي او ډېره ښه خبره ده هغه وایي چې دوی به بهر ته تلل او دوی به پرایویټ چې کوم دی پارټۍ کولې او ما دوی منې کړل چې داسې پاټو ته مه ځئ ځکه چې په پاټو کې هر قسمه خلک وي شرابیان پکې وي کبابیان پکې وي هسې نه څه داسې حرکت وکړي چې تاسو ته نقصان ورسوي خو دوی د دې باوجود هم دغې پاټو ته تلل او پیسې به یې ګټلې. په ټورنټو کې ډېر نږدې ملګري چې زه نومونه اخلم ما ته زنګونه ووهل چې موږ به شخصي پارټي وکړو د دې دغه کې خو زه ما ورسره نه منله په دغه زه ولې نه منم کانسرت یو افیشل شی دی زه ټیکټ درته اخلم زه بوکینګ درته د هوټل کوم زه تا ته پیمنټ کوم زه تا ته په کانسرت کې یو ټیم ټاکم تر څو ته د ولس سره مخامخ کېږي نو هغه باید په یو چوکاټ کې وي هغه چوکاټ داسې دی چې هغې کې موږ سیکیورټي هایر کړې ده هغې کې موږ پولیس ته زنګ وهلی و هغه د دوستانه همکارۍ له مخې راغلي وو نو هغه تدابیر موږ نیولي وو. بیا شخصي پارټۍ خو داسې ده چې هغه خو افیشل نه دي نو هلته خو یو سړی نشم کوي یو سړی چې دی کینیم کېدای شي کنځلې وکړي کېدای شي د هنرمند ته یو صدمه ورسوي نو دا په داسې حال کې ده چې زما د کمپنۍ د خوا نه ته راځې او بیرته ځې نو ستا ذمهواري خو زما ده. دا هغه څه و چې دوی بیا وکړل په ونکوور کې دوی په دې کار باندې مرتکب شو دلته ځه هلته ځه دلته ځه هلته ځه په همدې سره زموږ اختلاف د نظر راغی زه ځینې لږ زره مرور وم او دا ټولې خبرې د دوی د پیسو خو یو وار بې بنیاده دي چې دوی دا خبره کړې چې کوټۍ ماته نه ده نیولې او د کوټې رابطه باندې دوی خبره کړې هغه ټول بې بنیاده دي ما سره د هر یو شي خپل ثبوتونه شته دی ما سره هر یو ټرانزیکشن موجود دی
او د اخري ورځ چې دوی چیک آؤٹ کړی دی ما په خپل لاس باندې کړی دی ورته مې ویل چې تاسو میدان ته لاړ شئ د موټر به درته ولاړ تاسو به ورسئ تاسو لاړ شئ او کله چې دوی لاړل ورو موږ ته بعضې خلکو په لاس کې ونیول او دی چې زه تر څو خبرېدلم دوی ما پسې ویډیوګانې کړې وه ویډیو چې ما ولیدله ما لکه اوس به دی مننه کوي چې د صافي ورور مننه چې تر دونه اندازې پورې دوی موږ سره زیار وباسته او هغې وکړه هغه چې موږ ولیدل هغه خبره داسې الفاظو کې کړې وه چې هغه زما خدای شاید حال زړه ته مې ډېر درد ورسېدلو ملګرو هر څه مې ستاسو ته وړاندې کړل اوس فیصله ستاسو ده چې ډاکټر صافي غلطه دی او کو نازیه اقبال غلطه ده امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي سپینې خبرې د خپل ځان خیال ساتئ ایمان منصب شه د الله په امان